یو ځل بیا مو په یوې بلې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل د خپرونو په دوام ښایسته او په زړه پورې خپرونه درته دا ځل په مارکو کې چمتو کوو. د مارکو روش چې ډېر زیات مشهور نو بالاخره موږ هم راغلي وو او بیا په مارکو کې د قدیم ماما روش ډېر زیات خورا مشهور دی. ورځو د قدیم ماما سره موږ خبرې اترې ترسره کوو. نن خوشحاله اوسي. زموږ لیدونکي به هم دا تلوسه به وي، هغوی سره به دا پوښتنه را پیدا کېږي چې قدیم ماما څومره وخت کېږي چې دغه روزګار لري؟ قدیم ماما تقریبا کم از کم د 13 طالبانو دور نه لګیا دی، دلته کار کوي. بازار نه دی، ډېر پټي مټي دی، پټو غاړه کې ما کار کوو. ښه یعنې 15 کاله شاوخوا کېږي چې دلته کار در سره 20 کاله کېږي خواوشا. هغه لومړی ځل درته یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مارکو ته راغللې او روش دې نوشیجان کړ؟ او لومړي ځل لپاره چې راغلم نو روشم چې وخوړو باندې وته 4 کسانو 4 خوراکه شو. وایي راکه 15 سوه 1500 روپۍ مې ورکړه. هلکه مې داسې ساتم زه خوراک به 23 روپۍ 1500 روپۍ رانه واغست. 3 کسانو انډیوالانو مې زه مصرف زه کوم دلته باندې وته 1500 روپۍ شو. مې یاره زه نور نه راځم اوس څنګه کې بیا را چکر شلوم. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو، هرکلی هیله د ښه به یاست، د یو خوشحاله سوکاله او آرام ژوند څښتنان به یاست. یو ځل بیا مو په یوې بلې ځانګړې او خوندورې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل د خپرونو په دوام ښایسته او په زړه پورې خپرونه درته دا ځل په مارکو کې چمتو کوو. د مارکو روش چې ډېر زیات مشهور دی او خلک دا هڅه کوي چې روزمره مارکو ته راشي او همدارنګه ښایسته ښایسته خوراکونه نوشیجان کړي. مارکو هغه ځای دی چې د هیواد د مختلفو ولایتونو او همدارنګه د مختلفو سیمو څخه مارکو ته خلک د ده دپاره راځي چې د مارکو مشهور روش نوشیجان کړي. موږ هم په څو شیبو کې مارکو بازار ته وررسېدونکي وو، چېرته چې ولاړ یو د تورخم جلال آباد عمومي سړک دی. موږ سره ملتیا وکړئ، خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ او له دغې ښایسته خپرونې څخه تاسې خوندونه واخلئ. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست. بالاخره موږ مارکو ته راورسېدلو. لکه څرنګه چې موږ یاده کړې ده مارکو چې په روش کې خورا ډېر زیات مشهور نوم لري او ډېر شمېر خلک روزمره دا هڅه کوي چې مارکو ته راشي او د خپلې خوښې وړ خوراکونه دلته نوشیجان کړي. نو بالاخره موږ هم راغلي وو او بیا په مارکو کې د قدیم ماما روش ډېر زیات خورا مشهور دی. ورځو د قدیم ماما سره موږ خبرې اترې ترسره کوو. همدارنګه هغه څوک چې دلته د مختلفو سیمو څخه راغلي د روش د خوراک لپاره له هغوی سره هم غږیږو او خبرې اترې ورسره ترسره کوو. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ.
دوستانو هرکله هله د خبي اس مارکو ته راغلی و او مارکو کې د قدیم ماما روش ډیر زیات مشهور دی. خلک یې ډیر زیات صفتونه کوي او خلک کوششونه کوي چې راشي او د قدیم ماما څخه روشونه نوشي جان کې. قدیم ماما را سره ولاړ دی د سره خبرې اترې تر سره کوو. حاجي صاحب خیر ان شاء الله؟ شکر دی الحمدلله رب خیر راغلی خاص دی. ډیره مننه نصیحت دی ښه دی؟ شکر دی خدای دې ژوندی لره. ډیره مننه خوشحاله اوسئ. زموږ لیدونکي به هم دا تلوسه به وي هغوی سره به دا پوښتنه را پیدا کېږي چې قدیم ماما څومره وخت کېږي چې دغه روزګار لري؟ قدیم ماما تقریبا کم از کم د 13 طالبانو دور نه لګیا دی دلته کار کوي. بازار نه دی باندې پټي مټي دی پټاو غاړه کې ما کار کوم. ښه یعنې 15 کاله شاوخوا کېږي چې دلته کار در سره 20 کاله کېږي خواوشا. ها دوستانو قدیم ماما وایي چې مارکو بازار په هغه وخت کې دلته پټیان موجود او اوس چې دی مارکیټونه دي او ټول بازارونه دي دومره وخت کېږي چې دی دلته کار روزګار تر سره کوي. ها قدیم ماما ورځني مشتریان مو څنګه دي څومره دي خلک له کومو سیمو څخه ډېر زیات راځي؟ خدا چې ورور دا پته خو موږ ته نه لګي خو د افغانستان د 4 ولایتونو موږ سره خلک شته دي. داسې هم څوک شته دی چې له هلمند نه راغلي او دلته تاسو ته ویلي چې په فرمایش باندې راغلي او فرمایشي روش راته برابر کړه؟ او د خوست پکتیا هلمند غزنی اوس نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی هر سړی راځي. ښه د مختلفو سیمو څخه مختلف خلک راځي دلته؟ بالکل پرون هم تقریبا د مزار کسان راغلي ماټو سیزن دی خلک چکر له راځي نو بس دغې نه چاره لیږلو چې قدیم هوټل له بلاړ شي 14 کسانو ډوډۍ مې ورته ورکړه. ښه د یو خوراک بیه مو څومره ده؟ د یو خوراک بیه 200 روپۍ ده. او گزاره کوئ خلکو سره؟ سره د یوې ډوډۍ 200 روپۍ او 440 ګرامه غوښه زموږ. او هغه خلک چې هغې په مشترک ډول دلته راشي ډله ییز راشي هغوی سره بیا څه گزاره کوئ؟ خامخا ولې نه هغه خبره چې بیخي نور څه نه هغه سلات ملات ورته پرې حسابو. څه ځانګړنه ده چې خلک مو ډېر زیات خوښوي او خلک مختلفو سیمو څخه تاسو ته دلته راځي؟ الحمدلله بس د مور پلار دعاګانې یو تازه غوښې دي دلته زړې غوښې نشته او تازه غوښې. خپلو مشتریانو او خپلو هیوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ بس هیوادوالو او مشتریانو ته مې دا پیغام مشتریان ډېر وخت راشي موږ نه تازه غوښه وخوري او تجربه دې وکړه چې مطلب دا شی څنګه دی او هیوادوالو ته مې دا دغه چې باید موږ سره ګزاره وکړو چې څومره مو وسه کېږي د خپل ګزارې اندازه کار باید ورسره وکړو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کور مودان ستاسو راغلی خیر وسلام خوشحاله لره. دوستانو بیا هم هرکله هیله د ښه به یاست. مارکو بازار ته راغلي وو او دا ځل غواړو دلته دته خپرونه برابر کړو د مختلفو خلکو سره غږیږو ملتیا داسې موږ سره وکړئ. اکثر یو ځوان ناست دی د سره اکاړه کوو. سلام علیکم ځوان. وعلیکم سلام ورور په خیر حال ډېره مننه ښه انشاءالله صحت یې ښه دی؟ شکر دی مننه خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې فیصل دی د ننګرهار ولایت څخه. ښه فیصل جانه له کوم ځای څخه راغلی دلته؟ د جلال آباد ښار نه. جلال آباد ښار نه مارکو بازار ته راغلی او غواړي چې روش دلته نوش جان روش نوش جان کړو. ځان ته کې ملګري هم در سره دي؟ دا ملګري هم را سره دي یو را سره ناست او دوه بار راته ولاړو. هغوی دې څنګه بار ته راولي دي؟ هغوی ډوډۍ وخوړل لمانځه دپاره ووتل بار. او تاسې دلته پرېښودلی چې ډوډۍ په تا به وخورئ بیا راوځئ؟ او بالکل همداسې و. اوس مو ډوډۍ خوړلې ده که نه؟ او ډوډۍ مو خوړل وروره. روش مو نوش جان کړ؟ او روش مو نوش جان کړل. خوندور دی د مارکو روش لکه چې والا خو بس یو خوندور او بل مشهوره قدیمه جي خو مونږ زیاتره وخت راځو ورته او بالخصوص دغه ژمي موسم کې دغلته د بټي کوټ کې مالټې او داسې سیزن چې راشي نو حتما هلته هم راځو دلته هم ملګري سره یو ځای کېږو چکر وهو. د مارکو روش ته دا لومړی ځل دی که نه له ده مخکې د ملګرو سره راغلی؟ یاره که درته وایم چې دغه 2 ورځې مخکې جمعې ورځ هم راغلي وو هفته کې 2-3 ورځې راځو په دې چې دغه میوې کار کوو او دغلته بټي کوټ کې باغونه اخیستي د مالټې نو هلته کار ته راځو بیا یو چکر مارکو ته هم راځو نو چې فرصت برابر شي بیا راځئ او چې هر وخت وزګار شو بس چکر وهو بره. او دا خرچه ملګرو کړې وه که تا پې کړې وه؟ والا دا د ملګري راته کړې وه دا خرچه ټولو ته دې نامزاد شوی و دا او بس د نامزادۍ په دغې کې شیریني کې بس ټولې راوړي وو دلته
بیا خو ته مبارکي وایو او دا شیرني بیا په موږ باندې مخوري که نه ولې نه وروره مننه بس ولې نه چې تاسو هر وخت مه روکئ په سر سترګو ډېره مننه خوشحاله اوسې خیر اوسې وروره تاسو څه هم دوستانو هرکلی موږ سره دلته یو بل ځوان هم ناست دی او دا هم چې دی د ملګرو سره راغلی دی داسې موږ سره ملتیا وکړي خپرونه موږ سره وګورئ موږ د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو ځوانه ښه انشاءالله شکر د بخیر قلعه د تاسو خاص دی مننه خوشحاله اوسې نوم دې څه دی نوم مې سیف الرحمن او له کوم ځای څخه راغلی جلال آباد ښار نه راغلی وو ځان دی که ملګرو سره یې ملګری مې دی راسره ویده چې زه روش ته مې زه چې ځو ښه تا راوړي دي او خرچه چا وکړله خرچه ما کړه ځکه د سمال راوړی موږ ته بیا خو دې مبارکي درته نه وروسته مننه ژوندی اوس څومره خوشحاله یې بس تر اوسه خو خفه یو چې خرچه ډېره ونه شي خبرې کوو ښه اوس دا ملګري چې دلته راوړل تا ورته سینه ډبولې وه چې راځئ او زه در باندې روش نوشي جان کوم او دا خو مرګلی د نور خلک چې دی منډۍ کې په تمه دي هغه به انشاءالله هم دلته روش ته راوړو له خیره ټول مرګي انډیوالان ټول دوستان یو ځای راځو نن څوک منډۍ کې نو هم دا یو دانه هم رامخکې به زه چې ځو او که داسې وکړي چې کور کې هغوی ته مېلمستیا برابره کړي هغه ملګري دوستان چې هغه ستا ملګري دي هغوی خبرېږي ستا له دغه کوژدنې څخه هغوی مثلا مبارکي درته درکوي دا به ډېره سخته نه وي چې دلته مارکو ته روزمرغۍ راوړې ولا سخته خو ده خو بیا انډیوالانو سره مشوره کوو چې څه شی وکړو که هغه ویل کور کې خو کور کې ښه پروګرام به ورته ونیسو او تر اوسه خو کوژدې دغه بله جمعه به کوژدې له خیره سره ټول دوستان راځي بیا له خیره او یعنی سر له اوسه دعوت دی ورته او سره د اوسه د خلک چې خبرېږي د خلک فیسبوکونه ډېر مردار شی در سره جګوي فیسبوک کې د سمال یې راوړه داسې هغسې بس څنګه وکړو خوشحال یو ډېر د انډیوالان دوستان دي هره شپه نکریزې راوړي بس خوشحال یو تېنه الله دې همداسې لري امین کې زموږ لیدونکي چې تا ګوري هغوی ته دعوت دی که نه هغو ته هم دعوت دی ټول انډیوالان ته دعوت دی ټول دې راشي ښه ملګرو سره چې دلته راغللې روش مو نوشي جان کړ خوند یې وکړ که نه ولا ښه صحیح خوند یې وکړو نوش جان هم کو ښه مزه پکې و او ښه رشم پې ښه روش ورکې هر دفعه موږ راځو اول زموږ انډیوال هم خارج نه راغلی و هغه هم دلته راغلی و همدلته راغلو بس روش مه خوړ بیا بېرته لاړو همداسې به ټیکټ ته لاړو مالټې مه خوړ بیا همداسې بېرته لاړو ښار طرف ته ښه یعنې دنه مخکې هم دلته مارکو ته راغلی روش دپاره او راغلو ډېر راغلو ځکه موږ کاروباریان اوسو موږ چې همداسې مالټې ته راځو بس همداسې روش خواته مو چکر راځو ښه هغه لومړی ځل درته یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مارکو ته راغللې او روش دې نوشي جان کړ او لومړي ځل لپاره چې راغلم نو روش هم چې وخوړو باندې وتو څلور کسانو څلور خوراکه شو وایي راکړه 15 سوه 1500 روپۍ مې ورکړه هلکه مې دا صحیح ساتم زه خوراک به 23 روپۍ 1500 روپۍ رانه واغست 3 کسانو انډیوالانو مې زه مصرف زه کوم دلته باندې وته 1500 روپۍ شو مې لاره زه نور نه راځم اوس څنګه کې بیا را چکر شلو ما ښه کله کله داسې کېږي خو همیش دپاره نه کېږي او کله کله داسې کېږي خو همیش لپاره داسې نه کېږي زه څه خبر وم چې دومره ډبلې پیسې کنه هلته لاره کې مې په ښار کې پکوړې خوړلې پې پښتو کې یو متل دی که نه چې منګی هره ورځ نه ماتېږي ورځ یې ماتېږي نو تا باندې هم هماغه ټوکه شوې ولا موږ باندې هم هماغه ټوکه شوې څنګه کې اوس انډیوالان دي مې زه روش برزان یې څه روش نومونه علي څه خبر چې په 300 روپۍ و یو شي د سړي کوژدن شوي وي او بل چې سړی روش وخوري که نه نو طبعا سړی به تازه وي او خوشحاله به وي ستا اوسنی احساس څه دی ولا فعلا خو خوشحال نو وروسته د الله خیر کې چې څه کېږي او نوی نوی دسمال دی نو ښه تا ته دې خدای دغه نوی ژوند بختور کړي او له تا ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې خیر اوسې مننه تاسو نه مننه ډېره مننه کوم تاسو نه
لیدونکو بیا هم هرکلی مارکو کې یو قدیم مجی روش ته راغلی زموږ په شمول ډیر شمیر خلک راځي دلته او دلته روشونه نوشي جان کوي نو موږ هم غوښتلی دي چې دا ځل دلته د خپرونه برابره کړو د خلکو سره وغږیږو یو مشر کاکا را سرناست دی د سره خبرې اترې ترسره کوو تاسې موږ سره ملتیا وکړئ کاکا ښه انشاءالله انشاءالله ښه یم الحمدلله روغ جوړ یم ستاسو کمرمین ته سلام ډېره مننه خوشحاله اوسئ نوم دې څه دی احمد بشیر احمد بشیر کاکا له کوم ځای څخه راغلی تورخم نه مارکو ته مارکو ته تورخم ته راغلی وو ځان ته راغلی که ملګري هم د سره دي نه ملګري راسره دي نه ملګری راسره ناست دی دواړه په چکر راغلو زړه م تنګ شو قدیمه جیروش ته وایي راځه لاړ شروع شو خو موږ کله کله راځو میاشت کې او پیره پوه شوي ډوډۍ مو اوس وخوړله ډوډۍ مو خوړله وو او که دا راته ووایي مصرف چا کړی مصرف موږ انډیوالان یو موږ هم کوو انډیوالان هم کوي مصرف کومه خبره نشته دی یاده دې وکړه له ده نه مخکې هم دلته راغلی وي دلته هر وخت زه راځم یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد چې وزګار شم راځم ستاسې په شمول ډېر خلک چې دي د مارکو د روش مینوال دي او هڅه کوي چې دلته راشي وجه یې علت یې څه دی دا خو پښتنو یو پخوانی رواج دی د ګډ غوښه خوښېږي پښتنو پوه شو که د اطراف خلک دي که د ښاریا خلک دي دا ګډ غوښه دوی ډېره خوري هم په کړایي کې هم خوري او روش کې هم خوري او ریته کې هم خوري پوه شو دا د پښتنو یو غټ کلتور دی ستا خپله کومه یوه ډېره زیاته خوښېږي کړایي والا او ریته او که روش زما روش زیات خوښېږي زه روش زیات خورم او کړایي زیات خورم ریته مې دومره نه خوښېږي کوي کله کله او بیا خصوصا په دې ژمي کې خلک ډېره هڅه کوي چې ډېر راشي او ډېر خوراکونه وکړي په اوړي کې بیا خلک به دومره هڅه نه کوي کوشش نه کوي ته اوړي کې بیا کله راځي که نه نه اوړي کې سبزي بیا موږ خورو اوړي کې بیا د ګډ غوښه خوند نه کوي ګډ غوښه اکثره ژمي کې خوند کوي پوه شو اوړي کې سبزي بیا خوند کوي او ښه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ عزتمند شي دوستانو هیله دی ښه به یاست موږ سره دلته یو بل ځوان هم ناست دی دی مارکو روش ته راغلی دی او ډوډۍ یې چې ده خوړلې ده خبرې ورسره کوو ملتیا موږ سره وکړئ ځوانه ښه انشاءالله الحمدلله خوشحاله اوسئ خیر مننه او نوم دې څه دی نوم حاجي حمزه حاجي حمزه حاجي حمزه حج دې کړی که نه بس د ماشوموالي نوم ماجي دی خو په حمزه ما څوک پېژني ځکه ماجي ورسره وي ما ویل که بیت الله شریف ته تللی لاړ به شي انشاءالله چې خدای مهربانه دی انشاءالله نو ته دعاګانې موږ ته هم کوه او ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوه چې ولې نه ولې نه ځکه ته خاصې مجي که زه خو مکتوبي حاجیان یو تر اوسه پورې که نه لیسنس هم نه دی اخیستی رب العالمین مهربان ذات دی انشاءالله ور به شو یوه ورځ به وي انشاءالله چې ولې نه مارکو ته راغلی ملګرو سره که ځان ته
دغه یو ملګری دغه د کونړ پوهنتون اقتصاد پوهنځي کې رخصتۍ راغلی بس زم انسټیټیوټ لا راتلم مزه لاړ به شو قدیم روش به مو خورو او مارکو چکر به مو هم خرما هم سوا هم خرما هم ثواب ملګری ته استاد چکر ورکړي که د تا چکر درکړي نو چکر به ما ځکه ورکړی چې دا خو میلمه راغلی دی که نه او ته قربای او زه قربا یم کله کله میلمانه قربانو ته چکرې ورکوي د ده برکت خو و ځکه چې که زه خو به راتلی ډایرکټ به تللی انسټیټیوټ له ځکه چې ما خو ځان له وم او دا وي چې راځه چکر به مو او انسټیټیوټ له به م لاړ شي زموږ لیدونکي به وایي چې دا ځوان د کوم ځای څخه راغلی کوم ځای څخه راغلی دلته مارکو ته موږ زه خپله د پاس شینوار ولسوالۍ مربوط غني خیل ساحه ورته دغې نه راغلی مارکو له مارکو زموږ مرکزي بازار دی که نه موږ زو راځو دلته ډېر دومره لار نشته یعنې مسافه کمه ده دومره لار نشته ټولې 15-20 دقیقې مزل به وي شاوخوا ته د مارکو روش ډیر زیات مشهور دی او ډیر شمیر خلک هڅه کوي چې دلته راشي وجه علت یې څه دی بس د دوی ذایقه ډیره برابره ده ځکه کنه دلته خو په لار کې موږ راتېرو ډېرو ټورونه موږ مخله راغله خو موږ د غني خیل نه په دې نوم راغلی چې زه به قدیم شینواري روش پخورو او بیا د قدیم شینواري هوټل او دغه روش بیخي او ډیر زیات مشهور دی نو خلک ډیره هڅه کوي چې دلته راشي ته په خپله فعلا څه احساس کې خوشحاله یې او بیخي خوشحاله زموږ خو چې بس اکثره ملګري سره برابر شو یا د نور کوم ځای نه میلمانه راشي زموږ خپل ملګري نو موږ اول خو چې ویزټ په قدیم شینواري سره دلته ډیره مننه خوشحاله اوسې کور ودان تاسو نه هم ډیره مننه چې دومره زحمت مو ایستل دلته راغلی خوشحاله اوسئ خیر اوسئ خیر اوسې د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو په مارکو بازار کې او د قدیم ماما په هوټل کې برابر کړی او چمتو کړی و تاسو موږ سره ولیدل او وکتل یو ځل بیا چې تاسو سره موږ په یوې بلې نوې خبرونه کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان